is greater than 8000 یعنی ما سره د امپلایز نشته چې دا غي سیلری دا 8000 نه کم وي یعنی که غلطی سره هم څوک دا انټر کوي چې ایکسپټ نه کوي ایرر وته اته زره نه به زیاته سیلری صحیح شو ډیفالت یره چاته ما ویلیو پرووایډ نه کاغه د ډیفالت څه ویلیو ځان سره خلی که خالی وته لګم صحیح شو 6000 یا د 8000 نه غټه ویلیو ورکوونه 8500 ری کله چا د پاره ما سیلری انټر نه کړه سیلری بس عمر ډیفالت 8500 شو دا ډیفالت وته پیلو کدا اخري کالم هی هو ټیک تا کني نو کام وو لګو دا هر یو کالم نه بعد با کام لګو دا اخري کالم نه بعد با کام نه لګو شو date birth date या date ठीक शो د دې ډیټا ټایپ پسې ډیټ ټایم کوم وړو چې د کې ډیټ انټر شي نو ټایپ پیسې اخلو ډیټ ټایم دا دواړه باندې سکتی ډیټ ټایم ټایم به مثلا سکتيږي ډیټ به مثلا سکتيږي کته دې ډیفالت ویلیو واړي ګورا د کته د یو امپلای ریکارډ انټر کې نو هغه به ما کورز نه پیدا کړ نه پیدا کړ شو د سیم وس چیک باندې موږ سره غولې شو چیک birth date greater than the system date کله د سیستم د کمپیوټر کې ما څه ډیټ ته دار اخلم د دې لپاره فنکشن دی بلټن get date صحیح شو ډیفالت ویلیو ما وته نه ور کړی کنه که فرض کا چاته می ویلیو ور نه کانو دا غدي دا ډیټ انټر شي 1983 جون 02 04 شو دا د ډیفالت ویلیو شي او ډیټ دی چک شي د سره چې ګریټر دین ګیټ ډیټ مطلب چې د کمپیوټر کې کم ډیټ نه تعریف نه د سمپلای په باندې چې نن پیدا شوی شو یا لیس دین ګریټر دین نه لیس دین چې کوم دینه ورسته ډیټ نو ولسی او چې سبا کوم راځي نو هغه ګریټر دی نه execute دا اوس د یو ټیبل جوړ شو چې په دې کې مونږه سیلری ګریټر دین سنټر کولې شو د 8000 نه به ګریټر انټر کو کچاته مې انټر نکړه هغه په خپل سویل اخلي 8500 ګوره په دې کې یو انټری کو خپل دلته دا ټیبل زیاده ریفریش کو څنګه بیا وته نه ډیټ ټایم بني بدل تموږه صرف سولي کا ډیټ ولي ٹھیک ہے بے بس صرف اور صرف ډیټ ټایم بني هغه دیکھیے ما غسته شو 00 وسره ټایم انټر کا مینز نوٹ صحیح شو خو اکثر جی کوم ډیټابیسز کی استعمال کی ډیٹ ٹائم الگ یوز کئی صحیح ده उसका दा टेबल्स ओपन कम ओपन टेबल पदे की से एंट्री को टू आईडी दा आइडेंटिटी दा kana पदे की हुआ मुंगा एंट्री न को kana दा खपल इंक्रीमेंट की नेम वकार सैलरी बर्थ डेट was default gore the para value ada bala enter kam aji employee open table da gore خپل ویلیوز هغه سړي کنه دې ته خو ما ویلیو نو پرووایډ کړی کنه دې شو ګوره په خپل هغه
1983 جون او 4 جون کومه یو راځي 6 نمبر منت راځي او دې ته ما ویلیو نو ورکړی په خپل حساب سره 8500 ولې چې دا ډیفالت ویلیو ډیفالت مطلب دی که زه ورته ویلیو ورنکم نو دا د خپل 8500 واخلي که ویلیو ورته ورکوم ټیک ده بیا به مکه اخلي شو نو زه دلته ویلیو ورکوم ورته ملا 6000 نشي راتلی ولې چې دا لیس دین چیک ته هلته مونږ یو چیک هم لګولی دی یو چیک هم لګولی دی چې سیلري به خامخا ګریټر دین 8000 ټي ګوره 6000 زه انټر کوم نو دا به اوس ماته څه ایرر به راکوي نو رو واز اپډیټډ the data in row 3 was not committed error source دا صحیح شو چیک ګوره دا کالم چیک راته empty salary دا په سیلري باندې چیک لګېدلی دی چې ګریټر دین 8000 وای ځکه 6000 نه قبلې دلته دلته کدا 8000 نه غټه سیلري ورکو 8001 نو بیا به مخلي دا ګریټر دین 8000 نه 8001 ګریټر دین 8000 دا واخلي اوس ورکه دی یو ټیبل کې یو کالم زموږ نه هیر شوی دی هغه پکې وروسته ایډ کول غواړو سیدا نو په ډیزاینینګ یې څنګه ایډ کوو رائټ به کلیک کو امپلای باندې موډیفای فار ایگزامپل فون نمبر به ایډ کوم فون نمبر یا موبایل نمبر تاسو چرته نو پوهیږئ کوېسچن کوئ سیدا موبایل نمبر ور 4 50 دا پکې ایډ کړه په څه شي باندې په ډیزاین باندې چې چرته انسرټ کې هلته موو کا صحیح شو په ماوس باندې ډریګ اینډ ډراپ یې هلته په فرض کوئ چې نه نو دلته نم انسرټ کالم رائټ کلیک انسرټ کالم چرته انسرټ کول غواړي صحیح ده یا په ماوس باندې اخري کې ایډ کا په ماوس یې ډریګ اینډ ډراپ کوي چرته وړل غواړي کالم آرډر का डिलीट के डिलीट कॉलम डिलीट के राइट क्लिक डिलीट कॉलम आसान तरीका था सबानी पर डिजाइन बांधी का क्वेरी बांधी को उमदा का कार पूरा पर राइट क्लिक मारे आसान देगा ना शो पर डिजाइन बांधी को पहला बतायो सेव सेव न्यू क्वेरी कनेक्ट डेटाबेस पर सेलेक्ट को काउंटिंग एम्प्लॉय टेबल की कम कॉलम मुंग पकी ऐड कौदा प्रोविंस कॉलम या डिस्ट्रिक्ट कॉलम सीधा प्रोविंस कॉलम या डिस्ट्रिक्ट कॉलम सीधा पता हो लगी एड्रेस ही कम है अल्टर टेबल आप अल्टर कमांड बांध की कयो कॉलम न पाती बिया पकी ऐड के अल्टर टेबल एम्प्लॉय ऐड बिया ऐड खुदल तब होता कॉलम नेम वर्कू व सरबा डेटा टाइप वर्कू कॉलम नेम डिस्ट्रिक्ट आईडी इंटीजर व सरबा डेटा टाइप वर्कू डेटा टाइप से सीधा जगह ची रिलेशनशिप अमंग वर्कू दे देता शो परून उची संगा रिलेशनशिप इंटीजर कवे چې نل دی نشي نو ناٹ نل هغه سیم دی چې څنګه ډیټابیس کریشن وخت کې وته موږ څنګه ورکو بالکل سیم دی کا چیک لګي هم به سره ولي کې چیک ډیسټریکټ آیډي از ګریټر دین 2 فار ایگزامپل کله چې ډیفالت ویلیو دی واخلي نو دې سره ما کارانګي چې څنګه موږ ډیټابیس کریټ صحیح سیم سینټیکس دلته اومغه سینټیکس دی خو صرف جدا څه دی دلته الټر کمانډ یوز کیږي او ایڈ کالم نیم डेटा टाइप एग्जीक्यूट कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली गदा टेबल उसुगुरनु पदे के भयो कॉलम इजाफा शवी रिफ्रेश वेगो द रीजन सदे वाली न ओपन की دا ګوره پرون ما تاسو د ریزن ویلو چې پہله
چرته زی لوگ فایل ته ځي بیا هغې نه بعد ډیټا فایل ته راځي یعنې MDF فایل ته راځي ځکه ګوره ډسټرکټ آی ډي پکې ایډ دی کالم ایډ دی پکې صحیح شو مونږ کالم ایډ کول مقصد کالم ایډ کړ اوس د دې غواړو چې هغه کانسټنټ هم ایډ کړو پکې دا خو پکار دی چې یو څه ریلیشنشپ جوړ شي که نه ریلیشنشپ پهله ډیزاین ته ګورئ او ډیزاین باندې ما پرون هم کړی خو بیا ورته ګورئ modify table شو ټیبل ډیزاین خو که دلته تاسو غواړئ چې ټول بار کې دغه شارټ کټ راشي د ریلیشنشپ والا شارټ کټ دلته ولاړ شو ټولز ته ټولز کې کسټمایز کې ټیبل ډیزاین